د څښاک پاکو اوبو دغه شبکه د خوږیاڼو ولسوالۍ پاچاکلي کې جوړه شوې چې د 8000 لیټره اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د دغه شبکې په جوړېدو سره 690 کورنیو ته د پاکو اوبو زمینه برابر شوه. د ننګرهار کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي دغه شبکه د دوی ادارې سره په هماهنګۍ د یونیسف په مالی ملاتړ د ډاکار مرستندویه ادارې له لوري د 11 میلیون افغانیو په لګښت ورغول شوه. او په دې کې 200 ټاپونه لګېدلي 200 بمبې کور په کور لګېدلي دي او 8000 لیټره ذخیره لري او 22 سولري پکې لګېدلي دي او ډېره ښه معیاري او سټانډرد ده ځکه دغه سولري چې دي زموږ وزارت هغه کمپنۍ نه چې چانه اخیستل سوي دي د ایمیل د لارې هغونه تاییدیه اخیستې ده او ښه سټانډرد کار سوی ده. 200 سټارټ پوسټه لري د دې اوږدوالی د پیپونو چې دی 2400 متره دی 690 فامیله لري او بینیفیشري یا تعداد چې دی انډیویجولی تقریبا 4413 دی. د خوږیاڼو ولسوال مولوي اختر محمد مزمل له ولسونو دغه شبکې په ښه ډول د ساتنې غوښتنه کوي. وایي د ولسوالۍ کې نورې داسې سیمې هم شته چې خلک یې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ولسونو نه غوښتنه دا ده چې د دې باید سالمه ساتنه وکړي او د دې د کوشش وکړي چې څوک پرې نه دي چې د دې تخریب وکړي او چې څنګه هغه د موسسې ورته لارښوونې وي په هغو باید مطابق دوی عمل وکړي تر څو تر هغه وخته چې د شبکې تقریبا چې دوی 80 کاله ښودلي چې دا پایپونه ګارنټي لري چې تر هغه دوی ښه سالمه ساتنه وشي. دا مې ولسونو نه غوښتنه ده او ورته ضرورت په نورو ساحو کې هم ډېر ده. یقینا خوږیاڼي خو هغه پرتې ساحې دي چې اکثره ډاګونه دي په اسکو ځایو باندې پراته دي نو اوبو کمی په ډېرو ځایونو کې ده. د سیمې اوسیدونکي د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست نه په مننې وایي له هغو ستونزو خلاص شول چې د څښاک پاکې اوبه یې نه درلودې. دلته د اوبو موږ ډېر مشکلات لرله داسې وخت به راغلو چې موږ زنانه به ماشومان به یو میل مزل کوو هلته به څاګانو نه د خلکو نه اوبه راوړلې هغه به هم چا پرېښوو چا نه او داسې وخت به راغلو د لښتي نه به هم د ناپاکې اوبه څښلې. روغتیا پالان وایي په هغو ساحو کې چې د څښاک اوبه پاکې وي تر ډیره د اسهالاتو او نورو میکروبي ناروغیو کچه کمه وي. کم ساحو کې چې صحي اوبو شتون لري الته هغه امراض طاري امراض چې ډیر زیات دي نن سبا په افغانستان کې د ګرمۍ موسم را روان دی چې د کولرا پیښې هم زیاتې تیر کال ثبت شوی سږ کال هم احتمال شته چې بیا وي. ای ډبلیو ډي کیسونه کم خلک چې د صحي اوبو نه استفاده کوي نو دغه واقعیت چې د خصوصا د کولرا دی او د ای ډبلیو ډي واقعیت ان شاء الله دی کې ډیر زیات کمی راځي نسبت راخ ساحو ته چې څوک د ویالو یا د کاریز اوبو نه استفاده کوي او هغه اوبه چې صحي نه دي مختلف میکروبونه پای کې موجود دي او دا اوبه صحي اوبه دي چې څوک استفاده کوي ان شاء الله دې سره او د کولرا او د ډبلیو ډي او ډبلیو کو نه ډیر کمیږي. خوږیاڼو ولسوالۍ کې د ته ورته د څښاک پاکو اوبو ګڼې نورې شبکې هم جوړې شوي چې ډیری خلک له پاکو اوبو برخمن شوي.